دا انجلۍ او دا نور ملګري یو عجیب اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړی دی چې دوی ته په سمه توګه ښکاره کړه چې کله به مړه کیږي. د یوې انجلۍ سره 63 کاله وي، د هغه بلې انجلۍ سره 32 کاله وي، خو د دې سره یوازې 3 ساعته تر مرګه پورې پاته وي. خو هیچا دا کیسه جدي ونه ګڼل او پر دې باندې یې ملنډې وهلې. کله چې نجلۍ غواړي کور ته ولاړه سي نو ګوري چې ملګری یې نشه دی او غواړي موټر وچلوي. انجلۍ ورته وایي راځه چې پر پښو ولاړ سو، ځکه د دې سره یوازې 1 ساعت وخت پاته یي او دا ویریږي چې مړه نه سي. خو هلک د دې خبره ونه مني او انجلۍ هم د موټر نه تاسي. د دې ملګری په موټر کې د هغه ځای نه ولاړ سي. کله چې دا د کور خواته روانه وي نو ناګهان د دې شاته یو نفر په دې پسې وي. انجلۍ هم د هغه ځای نه په ځغاسته د کور خواته ولاړه سي او خپل تلیفون خاموشه کړي. خو هغه ساعت اوس هم کار کوي او ناګهان انجلۍ یو څوک پورته کړي. همدا چې وخت یې خلاص شي انجلۍ هم مړه سي. په هغه شپه هلک هم ټکر وکړي او بوځي روغتون ته. بیا د فریسا په نوم یو نجلۍ وي، نو دا په روغتون کې پرستاره وي. دا چې کله هغه هلک وطاق ته ورسي نو ګوري چې هغه هلته نشته. کله چې هلک پیدا کړي نو هغه ګوري چې یوازې 19 ساعته وخت ورسره پاته دی. فریسا ورته وایي چې دا یوازې یو پوچ او بېمعنی اپلیکیشن دی. خو هلک په دې اپلیکیشن باوري دی ځکه کوم وخت چې د ده ملګري ته ښودلی و هغه په عین وخت کې مړه شوه. فریسا د هغه اپلیکیشن کیسه خپل ملګرو ته وکړي. هغوی هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د یوه سره 53 کاله وي او د هغه بل سره 50 کاله وي. بیا فریسا هم هغه اپلیکیشن نصب کړي، خو د دې سره یوازې 2 ورځې او 22 ساعته وي. په لومړي سر کې هغه ډېره اندېښمنه نه وه. بیا چې کله سهار شي نو د ده سره یوازې 3 دقیقې وخت پاته وي. هلک غواړي تشناب ته ولاړ سي. دی خپل په ګوډه پښه باندې روان وي چې په هنداره کې یو عجیبه مخ وویني. کله چې شاته وګوري نو هیڅوک نه وي. بیا چې کله دوهم ځلې شاته وګوري نو هغه هنداره ماته کړي. دی ډېر وویریږي او په یو اطاق ننوځي. هلته ټوله ګروپان خاموشه سي. ستاسو په نظر دا څه شی و؟ دی هڅه وکړي چې هغه دروازه بیرته خلاصه کړي، خو هغه نه خلاصیږي. بیا دی یو غږ واوري چې په زینو کې یو څوک پورته کیږي، خو هلته هیڅوک نه معلومیږي. همدې وخت کې دی یو ښځه وویني چې د شا د خوا د ده د ملګري په رقم یې. دی چې کله ورغږ کړي نو هغه ورته وګوري. په اصل کې دا پیری یې. هغه د ده خوا ته راسي او دی د زینو نه لاندې وغورځوي. کله چې فریسا راسي نو همکاره یې ورته وایي چې هغه هلک مړ شوی. نو د دې اندېښنه لا پسې زیاته شوه. انجلۍ ولاړه سي د هلک وطاق ته چې د هغه تلیفون وګوري، خو پر هغه باندې یې کود وي. بیا هلک د یخچال نه راوباسي او د هغه تلیفون د هلک مخ ته ونیسي او کود یې خلاص کړي. دا ګوري چې د هلک د اپلیکیشن ساعت 0 ته رسېدلی دی. انجلۍ ډېره وویریږي ځکه اوس د دې سره 1 ورځ وخت پاته دی. بیا دا راشي کور ته او په ګوګل کې د هغه اپلیکیشن په اړه معلومات وکړي. غواړي ځان باوري کړي چې دا اپلیکیشن رښتیا دی که درواغ. خو دا ګوري چې بالکل رښتیا وي. او د هغه هلک د ملګري عکس هم په ګوګل کې وي چې دا اپلیکیشن مړه کړې وي. اوس ډېر عجیبه خو دا خبره ده. ما هم په ګوګل کې هغه اپلیکیشن سرچ کړی. هغه اپلیکیشن یې راته راویستی. زه ډېره حیرانه پاته شوم. یارانو ما خو د بیرې دا اپلیکیشن ډاونلوډ نه کوي. که په تاسو کې یو نامي ځوان دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوي حتما یې په کمنټ کې راته ووایاست چې په اپلیکیشن کې څه شي ول. د اپلیکیشن نوم زه تاسو ته په لومړي کمنټ کې پرېږدم. نجلۍ غواړي اپلیکیشن پاک کړي خو هغه نه پاکیږي. بیا چې کله نجلۍ لپټاپ بند کړي نو ناګهانه یو پیری مخ ته وي. دا چیغې کوي او ګروپ روښانه کړي، خو هلته هیڅوک نه وي. نجلۍ خپل تلیفون مات کړي او د کور نه د باندې ووځي، خو د تلیفون پر صفحې باندې هغه اپلیکیشن بیا راسي. بیا نجلۍ راشي خپل موټر ته او هلته ویده شي. سهار یې خور راشي او دا ویښه کړي. د دې نجلۍ نوم زهرا ده. بیا هغه ورته وایي تلیفون دې ولې مات شوی؟ خو دا ورته وایي د لاس نه مې شوه سو. زهرا د هغې په تلیفون کې هغه اپلیکیشن وویني. هغه ورته وایي دلته نوشته دي چې ستا تر مرګه 1 ورځ وخت پاته دی. فریسا هم د دې د لاس نه تلیفون واخلي او ورته په غوسه شي. هغه د کور نه وباسي. بیا دا یو دکان ته راسي چې یو نوی تلیفون واخلي. هغه دکاندار ته وایي چې یو نوی تلیفون او سیم کارت راکړه. دا فکر کوي که نوی تلیفون واخلي نو د اپلیکیشن نه به خلاصه شي. بیا دا په تلیفون کې ګوري خو هغه اپلیکیشن نه وي. دا ډېره خوشحاله سي. کله چې دا د دکان نه وځي نو ناګهان دې ته یو میسج راسي. دا ګوري چې هغه اپلیکیشن په خپله ډاونلوډ شوی. بیا دا هغه دکاندار ته وایي دا اپلیکیشن ولې په تلیفون کې دی. هغه ته ښه ډېر ښکنځل وکړي او د هغه ځای نه ولاړه سي. همدې وخت کې یو هلک راسي. د دا هلک نوم احسان دی. دی ورته وایي چې ستا خبرې مې د هغه اپلیکیشن په اړه واورېدلې. زما سره 18 ساعته وخت پاته دی. بیا دی راسي خپل مسجد ته. د هغه ځای ملا ته ټوله کیسه وکړي. هغه خپل په کتاب کې وګوري
او ورته وایي که تاسو د اپلیکیشن حق کوي او کودونه یې ماته راوړي نو زه کولی شم ستاسو سره مرسته وکړم. بیا دی راشي هغه دوکاندار ته چیرې چې جلۍ ځان ته تلیفون اخیستی و، هغه ته وایي ته کولی شي اپلیکیشن حق کې؟ هغه وایي کولی شم خو تاسو ته یې نه کوم ځکه فریسا هغه ته سکنځاوي کړي وي. بیا فریسا ورته وایي زموږ سره د بانک په اکاونټ کې $2300 دي، که ته دا اپلیکیشن راته حق کې نو ټولې تا ته درکوم. دوکاندار هم د دې خبره ومني. دوکاندار هغه اپلیکیشن حق کې او جلۍ د کودونه عکس واخلي. بیا دوکاندار د هغو خلکو وخت او نومونه راولي کوم چا چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي. دوکاندار خپل وخت ډیر کې فریسا او احسان ډیر خوشحاله سي. بیا فریسا خپل د خور نوم وویني، هغې هم د اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي او اوس 14 ساعته وخت ورسره پاته وي. بیا دوکاندار ته وایي د هغې وخت هم ډیر کړ، دوی ټوله خپل وخت ډیر کړي. بیا چې د دوکان نه راووځي دوی ډیر خوشحاله وي. ستاسو په نظر دوی د اپلیکیشن نه خلاص شول. بیا فریسا هلک ته وایي نن شپه زما سره پاتې شه. دوی ولاړ سي کور ته. کله چې ویده وي نو فریسا ګوري چې ګروپ خاموشه سوی. بیا دا د دروازې شاته یو څوک وویني. کله چې دا غواړي احسان ویښ کړي نو ناګهان احسان دروازه خلاصه کړي. په اصل کې هغه لاس د پیري وي او دا د ځان سره په توس دننه کې. احسان هغه توس کش کړي. بیا فریسا خپل تلیفون راواخلي. دا ګوري چې د هغې وخت بیرته کښته راغلی وي. هلک خپل تلیفون ورښکاره کړي. د هغه وخت هم 1 ساعت و 55 دقیقې پاته وي. بیا زهرا وینو چې د هغې تلیفون ته زنګ روان یي. هغه چې کله تلیفون راواخلي نو د شا دخوا پیری لاس پر کښېږدي. کله چې شاته وګوري نو هیڅوک نه وي. بیا دا هغه اپلیکیشن خلاص کړي. دا ګوري چې وخت یې ټوله خلاص سي او 4 ساعته پاته شي. بیا دا ګوري چې د دهلیز ګروپ روښانه او خاموشه کېږي. دا خپل د وطاق دروازه بنده کړي خو کله چې شاته وګوري دروازه بیرته خلاصه شوې. دا ډیره وډارېږي او د میز لاندې پټه شي خو هغه پیری میز لرې کړي. دا همداسې پرته وي. کله چې خپل بغل ته وګوري نو هغه پیری یې بغل کې وي. دا د هغه ځای نه وزغلي نو همدې وخت کې یې خور هم راشي او دا د هغه ځای نه بوځي. آیا دی کولی شي چې خپل د وخت د پای ته رسېدو د مخه ځان وژغوري؟ بیا دی راشي هغه ملا ته هغه کور ښکاره کړي. ملا ورته وایي چې د پیري د مړه کېدو لپاره 2 لارې شته. اوله لاره دا ده چې د وخت د خلاصېدو د مخه یو نفر مړ کړو. دوهمه لاره دا ده چې وخت خلاص شي او یو نفر ژوندی وساتو. 1 ثانیه هم چې اضافه تېره شي نو هغه پیری مړ کېږي. نو دوی دوهمه لاره انتخاب کړي ځکه هیڅوک نه غواړي چې مړ شي. آیا دوی کولی شي چې د وخت د خلاصېدو تر پایه ځانونه ژوندي وساتي او هغه پیری مړ کړي؟ بیا ملا خپل په کتاب کې وګوري او دوی ته وایي که دا جادویي ستاره جوړه کړو نو پیری هغې ته نسي ننوتلی او موږ به هلته محفوظ یو او بیا یوه جادویي ستاره جوړه کړي. هلک ته 2 دقیقې وخت پاته وي چې همدې وخت کې برق ولاړ شي. دوی ټوله د ستارې په منځ کې ودرېږي چې ناګهان هغه پیری راشي. هغه پیری ستارې ته نشي ننوتلی. دوی ټوله خوشحاله سي خو هغه ډیر چالاکه پیری وي او د هلک د ذهن سره لوبې کوي. ناګهان هلک خپل یوه پښه د باندې پرېږدي. هغه پیری دی تر پښه کش کړي. فریسا هم په هغه هلک پسې ورشي. کله چې دا ګوري نو هلک یې خوشي کړی وي خو ناګهان هلک مړ شي. جلۍ هم ډیره خفه شي. بیا زهرا وینو چې د دې سره 1 دقیقه وخت پاته وي. همدې وخت کې دا یو غږ واوري. کله چې دا د غږ خواته ورشي نو ناګهان هغه پیری راسي او دا تر هندارې وغورځوي. آیا دا 2 خوندې کولی شي چې ځان وژغوري؟ رښتیا که مو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړی وي نو حتما په کمنټ کې ووایاست چې دا نور یاران هم پوه شي دا څنګه اپلیکیشن دی. کله چې هغه پیری غواړي جلۍ مړه کړي نو همدې وخت کې فریسا ورته غږ کړي. د هغې په لاس کې پچکارۍ وي. غواړي ځان مړه کړي چې پیری هم مړ شي. غواړي خپل خور وژغوري. خور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه خو همدې وخت کې هغه پچکارۍ ولګوي. هغه پیری دا د مځکې نه پورته کړي او په زوره چیغې وهي. همدې وخت کې د پیري نه هیلې جوړې شي او مړ شي. بیا زهرا خپل خور په غېږ کې کلکه ونیسي او ژاړي. همدې وخت کې د هغې پر لاس یو خط وویني. په اصل کې هغه پچکارۍ د 100 دقیقو لپاره د چا ساه بنده کوي او د دې سره بله پچکارۍ هم وي چې دا په ووش راولي. کله چې زهرا پچکارۍ ورته ولګوي نو دا په ووش راسي. بیا موږ ګورو چې دوی راغلي وي خپل د مور قبر ته او هلته ګلان د هغې پر قبر باندې کښېږدي. دوی ډېر خوشحاله وي. فلم هم همدلته خلاص شي. ښه نو دوستانو اوس د انتخاب واری ستاسو دی. د دې فلمونه کوم یو ستاسو خوښیږي؟ حتما په کمنټ کې یې راته ولیکئ. راتلونکي ویډیو به د هغه فلم وي چې ډېرې رایې واخلي. هیر مو نشي چې چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو د لاسه ور نه کړي. الله مو راته وساته. د خدای په امان.